د شب برات یا د 15 یو ډیره مهمه وظیفه چې بزرګانو نقل کړې ده چې په دې شپه کې چې سبا 15مې په دې 15 شپه باندې 3 واره یاسین شریف ویل کېږي. که د چا یاد وي په یادو دې ووایي، که نه یاد د قرآن کریم څخه دې ووایي. او دا 3 واره یاسین شریف په 3 جلا جلا نیته باندې ویل کېږي. اول وار په دې نیت ویل کېږي چې الله پاک طویل عمر راته نصیب کړي، اوږد عمر راکړي، په عمر کې مې برکت واچوي سره د توفیق پر نیکو اعمالو. دا یو نیت شو. دویم بنیت الحفظ من الآفات. دویم وار یاسین شریف په دې نیت ویل کېږي چې الله پاک مې دغه کال ټول د مصایبو، د مشکلاتو، د آفاتو او د سختو مرضیو څخه وساتي. والثالثه دریم وار بیا په دې نیت ویل کېږي چې لغنى القلب وحسن الخاتمه، چې الله پاک مې زړه غني کړي او د ټولو مخلوقاتو د محتاجۍ څخه خلاص یم، او الله پاک مې آخري خاتمه هم پر ایمان کې او ښه خاتمه راته نصیب. 3 واره یاسین شریف په دغسې جلا جلا نیتونو باندې ویل کېږي، او بیا په آخر کې ښه په اخلاص باندې چې هغه د ده زده وي هغه دعاګانې دې وکړي. په دې شپه الله پاک دعاګانې قبلوي. ابن عمر رضی الله عنه ویلي چې 15 شپې دي چې په هغه کې الله پاک دعا قبلوي، دعا نه ردوي. په هغو 15 شپو کې یوه دغه د 15 شپه ده چې موږ او تاسې شب برات هم ورته وایو، نصف شعبان هم ورته وایي، او 15 د شعبان هم ورته وایي. نو دغه یوه مهمه وظیفه هم تاسې په دې شپه باندې در سره وکړئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.